زه تاسې ټول ستای تاسې دوه ډېر مهم ترهګر ختم کړل ملګرو تندې مو ښکله وه ژوندی اوسه ډګروال صاحب دلته مې زړه په تنګ شو زه چېرته په روغتون کې دومره ډېر طاقت کولی شم ها ته ما نه درک کوې که نه خیر کې څه شی درک کم ترخیص دې راځي اوه څومره ښه یعنې کاشز ما هم راشي ګوره ژوند مې زه کان جانا د ټولو په مخ کې خبره نه اوږدوو اړتیا نشته خدیجې زه درته څه ووایم نه پوهېږم پښه مې ژوبله شوه روغتون ته راغلم ته ولې باور نه کوې ټوله خبره همدا ده که نه ته ولې وارخطا کېږې ګوره خدیجې هسې نم سبا ته درځم له نږدې نه مې وګوره هېڅ هم نه دي شوي دا تاسې څه کوئ ها اشارې مه کوئ شرم دی ګډ سړی بې عقله هیله لرم چې د دې کارولو ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي خو که اړتیا پیدا شوله کارولو نه یې مه ډارېږه سمه ده ته غواړې ماته کوم څه ووایې ډګروال صاحب په اصل کې که اجازه مو وي زه تاسې ته یو موضوع وړاندې کوم ووایه ډګروال صاحب خبره دا ده چې یعنې داسې ډګروال صاحب زموږ کا زنګ وهلی ویلي چې اجل دی زه خبرې کوم ته ارام وکړه دوهنه امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب استراحت وکړه سمه ده ته به وایې چې ما ته خوب راځي په اړیکه کې دی هو ډګروال صاحب اوره کوپوز بابا اسکر دې تا ته همداسې وایي په دې پوهېږې سیفو په دې لیکه کې موږ داسې خبرې نشو کولی پوهېږې والا زه په دې خبرو نه پوهېږم ډګروال صاحب زما مغزه په دې خبرو نه خلاصېږي زه تا ته یو دوه خبرې کوم ډګرواله زما خبرې اورې او که نه ښه اورم یې ډګرواله زه به اوس څنګه شم څارنوالۍ ته لاړې هغه نه وایم بابا اوس زه ستا د سترګو په وړاندې یو معتبر سړی یم څوک چې غرونه کې اوسېږي د هغوی په وړاندې یو خاین یم او په ښار کې د ځینو نورو په وړاندې یو منافق یم راته له خبرې اوږدولو نه له تا نه یوه پوښتنه کوم دا سیف اوس څه وکړي ها کومه لاره ونیسي ما ته ووایه تا ته چې قانون څه وایي ته هماغه یې سیف که چېرته قانون تا ته مجرم وایي نو مجرم یې که چېرته خاین وایي نو خاین یې او که منافق وایي نو منافق یې سمه ده د قانون د اصولو د مقرراتو پرته هر څوک چې هر څه وایي زه د هغه په کیسه کې نه یم ته هم په کیسه کې مه کښېږه البته خو زه دلته ژوند کوم ډګرواله کیدای شي انقره راحته وي خو زه هغومره راحت نه یم له نن نه 2 کاله مخکې کابو هم دا وخت زه په عمري بند محکومېدم سیفو دا چې څو ځلې په ما برید شوی اندامې هم سم په یاد نه دي دا همدې لپاره ماته سختي مه یادوه د ویلو کومه بله خبره شته اسرا لور مې زه راویښ کړم ډګرواله که ما ښه سړی کوي نو هماغه به مې کوي پوهېدم چې دا به وایي ځکه هغه له تا نه ډېره هوښیاره ده ګوره زه تا ته یو څه وایم ډګرواله زه له تا نه هېڅ کوم څه نه غواړم څه ده چې باید کړي وای له هغه نه دې ډېر کړي خو پوه شه چې زه ستاسې خواته یم پوه شوې هر څه مې چې له وسې پوره وي د دې کار بدل چې هر څه وي زه بیا هم ستاسې خواته یم دا مه هېروه سمه ده زه ستا ژوند له ګواښ سره نشم مخ کولی سیفو ته ټولو ته رسوا شوی او ما خپله پرېکړه کړې ده ډګرواله په همدې لیکه کې وایم دلته کومه خبره ده ډګرواله کسان ټوله وي داسې څارونکي مارونکي لیکي باز ټوله وي ډګرواله د لیلا نوم ډېر زیات یادېږي لیلا ډګرواله ما ته اجازه راکړه ته ما ته اجازه راکړه چې ځان پوه کړم څه خبره ده जवाब दे चाहता कोपोस बाबा
کټوله نړۍ زما شي بیا هم زه څه نه یم بیا هم زه محتاج یم محتاج د کائناتو څښتن مې یار دی یار دی یار دی یار دی یار دی یار مې چې را سره وي یار مې چې را سره وي هر څه چې له ما سره وي ګټه نه کوي ګټه نه کوي ګټه نه کوي هیڅ کله هم ګټه نه کوي که د قارون په اندازه مال هم څوک ولري مال هم څوک ولري ګټه نه کوي ګټه نه کوي که د قارون په اندازه مال څوک ولري ګټه نه کوي ګټه نه کوي یار مې چې را سره وي یار مې چې را سره وي هر څه چې له ما سره وي بیا هم ګټه نه کوي هیڅ کله هم ګټه نه کوي هیڅ کله هم ګټه نه کوي قربان دې شم زما لورې ویې ویل ته یو ښه انسان شه زه په غریبۍ هم خوشحاله یم زه له تا نه قربان شم زما ګرانې لورې زه له تا نه قربان شم اسرا دا دی راغلل زمونږ لودګان شاباس شاباس تاسې دلته څه کوئ څنګه یئ ها سیفو ته یې که نه هو زه یم زنګ تا وهلی و هو بل به چا وهلی وي د بشیر رور نه څنګه خبر شوې تاسې ما نه پېژنئ که څنګه رښتیا تاسې خو نه وې راغلی ما نه پېژنئ که نه څوک چې ما پېژنئ تاسې له هغوی نه پوښتنه وکئ یوازې سیفو ووایئ د نور څه ویلو ته اړتیا نشته هله زر کوه پورته شو واوره سرتېریه قربان دې شم زه ډېر وږی شوی یم وروره د خوړلو لپاره کوم څه شته راځه پیدا به شي په خوا دې برکت شه چا چې دا کتاب لیکلی هغه د جګړن کوژده نه ده ها سمه ده دا کار څنګه وشو ته په جګړن مینه شوې او که جګړن په تا مین شو هغوی راغله څنګه یې لیلا ښه یم خو کوم خبرونه چې ما بیخي ښه کوي هغه له تا نه اورم سبا شپه به تا ته وسپارل شي ډېر ښه دا دی دا ډېر ښه خبر دی د هغو شیانو ترلاسه کولو لپاره داسې کس نه دی پاتې چې پیسې مې نوي ورکړي ته په هغه څه کوې لیلا کله مې چې وکړل وبه یې ګورې زه دې خواته ډېر ناراضم لیدلی یې نشم کله چې هغه کار خلاص شو په ما باور وکړه ان که په پاتاګونیا کې هم واوسې خبرې کې سمه ده د سبا لپاره بیا درته زنګ وهم
له دې ښځې نه باید لرې واوسې. هغه شیان ورته وسپارو چې دا کار خلاص شي. والې وروره دا لیلا ده ګرانه لیلا، د لیلا په څنګ کې چې واوسې، په دې معنا چې له مار سره په یوه بوجۍ کې زر کوه حرکت وکړه. دلته داسې کوم ځای شته چې زه پکې ویده نه شم؟ څنګه نشته؟ ما هلته بوځه. ژوندی اوسئ. زر کوئ، پاڅېږئ. الیاسه پاڅېږه. زر کوئ پاڅېږئ. هله زر کوه، دروازه خلاصه کړه. ورور جانه څه خبره ده؟ پاڅېږئ زر کوئ. زر کوه، منډه که. تورن صاحب پاڅېږه. څه دی جنګ پیل شو، څه موږ یې وخت وشوه؟ غوښتي یو. تورن صاحب پاڅېږه. څه خبره ده؟ الیاسه څه مو وکړه ګرانه، بیده شوې یې که څنګه؟ زر کوئ، هلی زر کوئ، ټول خوبونه کوئ، هلی. تاسې ځئ، زه درپسې تورن صاحب درځم. زر کوئ، ناوخته شوې ده، څو بجې دي؟ اتلانو په 5 دقیقو کې ټول دروازې نه ووځئ. څه خبره ده؟ هلی نو زر کوه. هلکه تا ته وایم زر کوه. تا ته وایم. زه اوس په خندا سره راویښېږم. لومړی بریدمنه، هله نو سهار په خیر. سهار په خیر. هله زر کوه تورن صاحب. هله نو هله ملګرو، زر کوئ، بیړه وکئ. هله سمه ده. هله زر کوه. په دې سهار کې څو بجې شوې لومړی بریدمنه؟ توبه. ګورې قسم کوم که ناوخته مو کړه چاره مو کوي. قماندان صاحب زه خو وایم چې بیړه کوو، ان منډې وکړو. لومړی بریدمنه، مونږ خو صاحب منصبانیو منډې وهه. یعنې تورن صاحب که په کراره منډې ووهو ښه به وي. سمه ده، په کراره منډې وهو. وروره هله پاڅېږه، مور مې تا ته غږ کوي. زه ویده کېږم، زړی ساعته د خپل کار وکړه کله زه. وروره پاڅېږه، مور مې زه راولېږلم چې تا را پاڅوم. څه وکړم؟ ها یلس ورته مې ووایه چې ورور مې نه راپاڅېږه، ته هم زر تر زره له سترګونه مې ورکشه. کار ته ځې، هر چېرته چې ځې یوه اونۍ زما له خوا نه تا ته اجازه ده. کور ته مه راځه، سمه ده؟ زر له دې ځای نه ووځه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې. ووځه. هر څه چې کوې ویږئ، سمه ده، ویده شه. ای الله، د خدای لپاره هغوی اوس څه شول؟ حیدره زوی، هغوی چېرته دي؟ سلوات رورې، هېڅ پوښتنه مه کوه. که چېرته خبرو ته یې وګورې لوی کوي، خو که ټول یو ځای شي یو کار سم نشي ترسره کولی، ټول ماشومان دي، قسم کوم. هغوی تنبلان دي. ای حیدره، دا کار خو ډېر نه ځنډېږي که نه؟ زه مې خپل کار ته ځم. زه نه پوهېږم، له ما نه پوښتنه مه کوه، مشره هلته ده ګرانې. مورې سهار په خیر. په خیر راغلی. سهار په خیر. تاسې څنګه یې؟ ژوندی اوسې، ته څنګه یې؟ ډېره مننه. ژوندی اوسئ. مورې هغه راپاڅېده، ته یې راپاڅوه، زه کار ته ځم چې ناوخته کېږي. هله نو د خدای په ای الله، بوزو کم مې ده راپاڅېدلی. ای حیدره، هغه نور کسان چېرته دي زویه؟ ګوره سلوات رورې، د ډلې تر ټولو لیونۍ عسکره را روانه ده.
سلام دا دی راغله ای لورې ترورې. په خیر راغلې ای لور جانې په خیر راغلې لومړی خوشحاله ښه اوسې ورسېدې. سلوات رورې ګرانې سلام راځه. جګړن صاحب څنګه یې لومړی بریدمنې ښه یم ژوندی اوسې سلام ګرانې چېغه د ملګرې قربان دې شم دوی ته لږ ډیسپلین وښیه دی راتګ ته وګوره داسې څوک راځي سلام تاسې چېرته یې زویه دلته یو د خدای لپاره چېرته یې سهار په خیر خدایا څنګه مو ځنډ وکړه هغه بس نه پاتې شوي وو په تاکسي کې به راغلی وای که نه زوی جانه 1 روپۍ مو نه درلوده څه ته بیړه لرئ څه خبره ده راغلی خدیجې په خیر راغلی هاجر مېرمنې هر څه تیار دي که نه؟ تیار دي هر څه تیار دي سمه ده سمه ده سرداره زویه منډه که اکان روډ دې راپاسوه چې راشي هله زویه سلوات رورې څه خبره ده ته صبر وکړه چې اقدام لورې ته هم ټول که هلته یې کښېنوه سمه ده هله لور جانې اتلانو راټول شئ هله لورې هله لورې تاسې مهرباني وکړئ هله مهرباني وکړئ هله ټول یو ځای لاړ شئ هله څه مې راوړي دي همدلته ایښي دي خورې به ګوره همدغه سمه کمې اړتیا نشته سمه ده داسې جوړ کړه دومره بس دي هر څه سم بس دي که نور یې وشو نه پوهېږم والا درته غږ کوي زه ولې هم داسې تا راپاڅوم سرداره قسم کوم چې داسې یو څوک به دې په خوله باندې ووهه ته زما د سر بلا یې والله زه څه وکړم وروره ما ته یې وویل چې راپاڅوه په دې شین سهار کې څه خبره ده ها وروره څه خبره ده نه پوهېږم ملګریه الیاسا مورې څه خبره ده دوی دلته څه کوي زویه کښېنه ته هم هملته کښېنه هغه ښځه ډېر بد راګوري ملګریه راځه کښېنه نشې ژغورېدلی خپله مور خو ښه پېژنې د کولو څه نشته سهار په خیر جګړن صاحب سهار په خیر سهار په خیر راځه ګرانه ته هم راشه دلته څه خبره ده کومه مهمه خبره ده جګړن صاحب کومه مهمه خبره ده دا هم دلته کېدم هو ټول کېده پیسې هم کېده لوري سمه ده وشو هاجر مېرمنې وشو دا څه کوې مورې سمه ده د خسر کې هم دلته کېدم لږ د اوبو په منځ کې وغورځوه جګړن صاحب د دې